السلام علیکم. نیکی هیلې او احترامات. د صدر صاحب یو کلام د سر شریک کوم او د هغې نه مخکې ورته یو ټپه وایم چې نن جوړې بیا رانه خفه ده، نن جوړې بیا رانه خفه ده، زه تسلي په خپل شعر باندې کوم. غزل دی چې دغه تور ویښته مې سپین شولو په غم کې، دغه تور ویښته مې سپین شولو په غم کې، ازمیښتونه دې په ما ربه لږ کم کې. ستا د مخه راته ټول ښکلي ښکارېږي، دا بدرنګه خلک ټول ستاسو په چم کې. ستا د مخه راته ټول ښکلي ښکارېږي، دا بدرنګه خلک ټول ستاسو په چم کې. لکه څنګه چې ماشوم په مم قلار شي، لکه څنګه چې ماشوم په مم قلار شي، قلارېږم که دا ښکلې زما مم کې. په وطن مې څه سپېره سیلۍ رالوتې، په وطن مې څه سپېره سیلۍ رالوتې، ستا یې زړه ګلونه دلته د شړشم کې. او دا زما د زړه درمان ما نه خفه دی، دا زما د زړه درمان ما نه خفه دی، دا بې لارې جانان ما ته په لار سم کې. که اظهار دې خپل جاني ته نن ونه کړو، که اظهار دې خپل جاني ته نن ونه کړو، همیشه به بیا په ځان باندې ماتم کې. دغه نوی کلام و د سر صاحب چې تاسو سره مې شریک کړ او زما خو ډېر زیات خوښ شو، ځکه مې تاسو سره هم شیر کړ او امید د ربه لرم چې ستاسو به هم خوښ شوي. او اخره کې دغه یو میسج تاسو له در کومه چې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه به وي.